زه اوس په درنښت بلنه ورکوم زموږ یو بل مشر ښاغلي سیدهشم پاچا صاحب ته چې هغوی راشي او د خان لالا باقله خپلې وینا وکړي. محترم دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتو. خدای دې وکړي چې د اختر ورځې په خوښۍ باندې تېرې شوې وي او دې دوه ځوانانو ته دعا کوو چې زه ډېر خوشحاله یم چې دوی په پښتو خبرې کوي او په پښتو باندې دا لوست کوي. دوی ته دعا کوو چې خدای تعالی دې دوی ته نور هم ترقي ورکړي او نورو ځوانانو ته هم دعا کوو چې خدای تعالی دې دوی ته دا توفیق ورکړي چې په خپله ژبه باندې لوست او لیک وکولی شي او زموږ په وس کې چې څه موږ حاضر یو چې ورسره همکاري وکړو. راځم دې خبرې ته چې افضل خان لالا له تعریف نه غني ده. هغه داسې یو شخصیت دی چې هغه زموږ تعریف ته اصلا ضرورت نه لري. هغه په سیمه کې، په منطقه کې، په علاقه کې معروف مشهور شخصیت ده. د وطن، د سیمې، د ولس ماشومان، لویان، مشران، زنانه ټول یې پېژني. خو دوستانو چې د خان لالا په باره کې کومې خبرې وکړې، زما خبرې شاید هغسې نه وي. خان لالا د پښتنو له نورو مشرانو سره ډېر زیات توپیر لري او هغه توپیر یې دا دی چې هغه صفات چې په خان لالا کې دي په باچا خان کې وو، خو له باچا خان نه وروسته متاسفانه په نورو مشرانو کې نشته، یوازې په خان لالا کې دي چې هغه دوه ډېرې مهمې نقطې دي. یو اسلامي شخصیت، خان لالا یو اسلامي شخصیت. خان لالا داسې یو شخصیت دی چې زه فکر نه کوم چې په ژوند کې هم هغه لمونځ قضا کړی وي. خان لالا داسې یو شخصیت دی چې د هغه یوه خبره، د هغه فکر د اسلام سره سم روان. هغه دغه آیات شریف چې ما ستاسو په حضور کې تلاوت کړ، هغه داسې تفسیر کړی ده. دا آیات شریف داسې ده چې ای خدای پاک خلکو ته وایي، ای خلکو، یا ایها الناس، ټول خلکو ته خطاب ده، مسلمان، کافر، هر څوک، ټول ناس، خلک، انسانان، ای انسانان، تاسې ما له یوه پلار او له یوې مور نه پیدا کړي یاستئ چې هغه آدم علیه السلام او حوا نومېږي. او بیا مې له هغې نه وروسته وجعلناکم شعوبا وقبائله، بیا مې خلق قومونه درنه جوړ کړه او قبیلې مې درنه جوړې کړې لتعارفو، چې تاسو په خپل منځ کې تعارف او شناخت پیدا کړي. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خو بهتر ستاسو په منځ کې هغه څوک ده چې هغه د تقوا خاوند، هغه ایماندار وي، هغه امانتدار وي، هغه د قوم او د ولس خدمتګار وي، هغه قاتل نه وي، جنایتکار نه وي، هغه فاسد او هغه څوک نه وي چې خلکو ته، انسانانو ته ضرر ورسېږي. دا یو. دوم صفت د خان لالا چې وایي چې قومي وحدت رښتیا هم هغه په دې کې صادق و. د خان لالا له برکته نن ټول پښتانه سره یو دي. صحیح ده چې لږ دفترونه به جدا وي، حزبونه به جدا وي، پارټۍ به جدا وي، خو فکر یو دی. نن موږ او تاسې هم دلته د مختلفو افکارو خلک ناست یو. دلته موږ او تاسې نن چې راټول شوي د یو فکر خلک نه یو، د یوه تنظیم خلک هم نه یو، د یوې پارټۍ خلک هم نه یو. خو دا هم پټه نه ده چې دا کار همدې سړي کړی. دغه وحدت، دغه فکري وحدت خان لالا منځته راوستی. زه نورې خبرې نه اوږدوم، ورته دعا کوم چې خدای تعالی دې اوږد عمر ورکړي، الله پاک دې ژوندی لري او الله پاک دې موږ او تاسې همدغسې مشران راکړي. دوستانو، دغسې مشران که موږ ولرو، تاسې باور وکړئ موږ بیا غم نه لرو. که دغسې مشران موږ ولرو، تاسو باور وکړئ بیا موږ لار نه ورکوو. که دغسې مشران موږ ولرو، بیا به موږ موفق او کامیاب یو، ځکه چې دا هم اسلامي هم ملي شخصیتونه دي
دا هغه شخصیتونه دي چې په دې باندې ولسونه راټولېږي، په دې پسې خلک ودرېږي او خلک یې خبره اوري، خلک یې خبره مني او د دې خبره په خلکو کې اثر کوي. تاسو باور وکړئ چې دا په د جون په میاشت کې زما خیال دی په د نشترحال کې یو کانفرانس و، هغې ته زه هم دعوت شوی. ډېر مشران راغله، هغې کې ټولو مشرانو خبرې وکړې، شیرخوا خبرې وکړې، میا صاحب خبرې وکړې، ډېرو مشرانو خبرې وکړې، خو د خان لالا خبرې هغه جدا خبرې وې. د خان لالا خبرې هغه خبرې وې چې خلکو لیکلې، ځان سره په کتابچو کې په یاداشتونو کې لیکلې. خو زه دا ډېر افسوس کوم چې اول خو د دې ځوانانو نه مننه کوم چې رښتیا هم موږ باید خپل مشران په ژوند کې ولمانځو، او دوهم د افسوس خبره دا ده چې موږ دغسې مشران باید تلویزیون کې، په مطبوعاتو کې، په اخبارونو کې، په جریدو کې، په کتابونو کې باید دا خلک موږ رامخته کړو. رامخته دي دوی، ما مخکې وویل چې د هغه تعریف د ضرورت نه لري. هغه داسې شخصیت دی چې هغه اصلا تعریف او شناخت د ضرورت نه لري، هغه په ټولنه کې معلوم شخصیت ده. اما دا زموږ کار دی چې دغسې شخصیتونه ته نور هم د دوی حق ورپوره کړو، د دوی حق ادا کړو او رښتیا هم همدغسې نور شخصیتونه جوړ کړو تر څو پورې زموږ دغه قوم، زموږ دغه ولس، زموږ دغه خلک دغسې ښه رهبران ولري تر څو ټولنه او ولس ښه رهبري کړي. زه نورو خبرو ته تقدیم ورکوم. والسلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.